سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بیا ګوره هغه د زنکدن سلګۍ په حق راغلی دا همغه شی دی چې ته ترېنه تښتېدلې یعنې د هغه په راتګ د ایمان نه درلود. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. او بیا به په هغه وخت کې په شپېلۍ کې پوکړی شي دا د هغه ورځ چې تا ته ترې ویره درکول کېده. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. او هر څوک په داسې حال کې راغی چې له هغو سره یو سوق کوونکی دی او یو شاهدي ویونکی. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ورته ویل کېږي د دغې ورځې له پلوه ته په غفلت کې وې مونږ هغه پرده لرې کړه چې ستا په مخ کې پرته وه او نن ستا نظر ښه تیز دی. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. د هغه ملګري عرض وکړ دا د هغه د اعمالو دفتر چې ماته سپارل شوی و حاضر دی. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. امر وشو غورځوئ په دوزخ کې هر سخت کافر چې له حق سره یې دښمني درلودله د خیر مخنیونکی او له حده تېرېدونکی و په شک کې غورځېدلی و له الله سره یې کوم بل څوک خدای ګرځولی و وغورځوئ هغه په سخت عذاب کې. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. د هغه انډیوال به ووایي خدایه ما دی نه و سرکشه کړی بلکې دی په خپله په لرې ګمراهۍ کې غورځېدلی و. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. په جواب کې به وفرمایي زما په وړاندې جګړه مه کوئ ما تاسې مخکې له بد عاقبت نه خبردار کړي وئ. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. زما په وړاندې خبره نه بدلیږي او زه په خپلو بندګانو هیڅ ظالم نه یم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هغه ورځ چې موږ له دوزخ نه پوښتنه وکړو آیا ته ډک شوې او هغه ووایي نور څه شته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. او جنت به د پرهیزګارانو لپاره نږدې راوستل شي هیڅ به لرې نه وي. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وبه ویل شي دا د هغه شی چې له تاسې سره د هغه وعده کېدله د هر هغه چا لپاره چې ډېر رجوع کوونکی او ډېر د نفس ساتونکی و. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هغه چې د نالیدلي رحمان خدای نه ویریده او هغه چې له رجوع کوونکي زړه سره راغلی دی جنت ته له سلامتیا سره ننوځئ هغه ورځ به د ابدي ژوندانه ورځ وي. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هلته به د هغو لپاره هر هغه څه وي چې هغوی وغواړي او له موږ سره له دې نه هم زیات څه د هغو لپاره شته. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص.
مونږ له دوی نه مخکې ډېر داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه ډېر زیات زورور او د نړۍ هیوادونه یې لټولي او تصرفات یې پکې کړي وو. آیا هغوی کوم پناه ځای وموندلی شو؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بېشکه په دغه تاریخ کې د عبرت درس دی د هر هغه چا لپاره چې زړه لري یا په پاملرنې سره خبره واوري. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. مونږ اسمانونه او ځمکه او د هغو په منځ کې ټول شیان په 6 ورځو کې پیدا کړل او مونږ ته څه ستړیا ونه رسېدله.